آیا تاسو خبر یاست چې محمد نبی د شهید افریدي ریکارډ مات کړ او همدا شان اصغر افغان څه وکړل او محمد شهزاد او شکیب الحسن مجیب الرحمن دغه ټولو جالب او پر زړه پورې ریکارډونه ځینو مات شوي او ځینو ریکارډونه جوړ کړي دي. راځو په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو. خو ملګرو که همدا ډول جالب او ښایسته سپورټي معلوماتو ته اړتیا لرئ او خوند درکوي نو یاران ټي وي یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. محمد نبی د شهید افریدي هغه ریکارډ مات کړ چې شل ورځې فارمټ کې 11 ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. محمد نبی 12 ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه او کارنامه یې 13 ورځ د بنگلادیش خلاف ترسره کړه. په تیره لوبه کې د افغانستان ریکارډونه محمد نبی د شهید افریدي د 11 ایوارډونو ریکارډ مات کړ. افریدي په شل ورځ فارمټ کې 11 ځلې ویرات کوهلي 10 ځلې لوبې غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړې وه. خو محمد نبی په شل ورځ فارمټ کې 12 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. اصغر افغان څلورم لوبغاړی شو چې شل ورځ فارمټ پرله پسې 50 سیالیو کې برخه اخلي. تر دې وړاندې محمد شهزاد په 58، انجیلو میوټیوس 55 او سید اجمل په 54 شل ورځو لوبو کې پرله پسې لوبېدلی دی. شکیب الحسن لومړی لوبغاړی شو چې په ډاکا کې 200 لوبغاړي سوځوي او همداشان مجیب الرحمن دوهم کم عمره لوبغاړی شو چې شل ورځه فارمټ کې 4 ویکټې اخلي. ډیره مننه ملګرو، که د معلومات مو خوښ شوي وي در سره ضرور دغه ویډیو لایک کړئ. تر بیا د الله په امان، ښې شېبې ښه وختونه.